حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ خپل اولاد کورنۍ را جمع کړه او ورته وفرمیل هغه د یوې ډوډۍ والا یاد کړئ. نو اولاد تپوس وکړو چې دا د یوې ډوډۍ والا څوک دی؟ ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمیل بنی اسرائیلو کې یو سړی و او د الله رب العالمین عبادت او بندگی به کوله تر دې پورې چې 80 کاله د الله عبادت وکړو. میاشت کې یو ځل به راکوزېدلو او د بازار نه به د ضرورت موافق او مطابق سودا وړله چې د یوې میاشتې دپاره کافي وي. 80 کاله بعد بازار ته راغی او په بازار کې یعنی د 80 کالو د عبادت نه بعد چې هره میاشت به راکوزېدو نو خپل عبادت 80 کاله برابر شو. د سودا دپاره بازار ته راکوشو. یو زنانه باندې نظر ولګېدلو، دې زنانه پسې روان شو. 2 شپې د دې زنانه سره تېرې کړي. فعل ما فعل سي چې خوښه و سي زړه هغه یې وکړل. د 2 ورځو نه بعد چې راووتلو خپل رب ته متوجه شو چې الله ما خو ستا 80 کاله عبادت او بندگی کړې وه او زه په دومره عظیمه ګناه کې گرفتار او گیر شوم. زه په دې پوهېږم چې بل در او درګاه دروازه نشته. نو خپل رب ته متوجه شو، ډېرې وجړل. روان دی د سفر په حالت کې یو ځای کې څه غریبان ناست دي چې دا تقریبا 12 کسان دي او یو سړی به راتلو دي 12 واړو له به یوه یوه ډوډۍ ورکوله. په دې غریبانو لیست کې دی هم راغی، منځ کې ناست دی. هغه سړی راغی، د ډوډۍ ټیم راغی، نو ډوډۍ تقسیم کړه. نو دغه عابد ته یوه ډوډۍ ورسېدله او مخکې به چې کوم عابد له ډوډۍ ورکولی کېده نو هغه پاتې شو. نو هغه پاڅېدو او دغه سړی چې ډوډۍ به یې راوړله دې ته وویې چې ما ته ډوډۍ ونه رسېدله. نو هغه غصه شو او خفه شو چې مخکې به مې ډوډۍ راوړله نو ډوډۍ به رسېدله او نن مې چې راوړله نو کمه شوه، څه چل وشو؟ معلومیږي دا چې د چا حق خوړلی شوی دی. زه به د دې نه وروستو نوره ډوډۍ رانه وړم. دغه عابد چې 80 کاله عبادت یې کړی و دی پاڅېد او ودرېدلو او ویې دې مالدار سړي ته چې ته خپله ډوډۍ جاري ساته، زه په دې کسانو کې راغلی وم او ما د دې حق اخیستی و. زه نه غواړم چې زما په وجه باندې دي په نورو خلکو باندې ډوډۍ بنده شي. او خپله ډوډۍ راواغسته او دې غریب له یې ورکړله او خپله د دې مجلس نه روان شو. مرګ ورته راغی، د مرګ ملایکه راورسېدله، د دې روح قبض کو. ملائکو الله رب العالمین ته پیغام ورسولو چې الله دې انسان خو ډېر عبادت کړی دی، ګناهونه هم کړي دي، موږ دې سره څه چل وکړو؟ الله رب العالمین ورته وفرمیل د دې نیک عملونه او ګناهونه وتلی، که چېرته نیک اعمال زیات و نو سړی جنتي دی او که ګناهونه زیات نو بیا جهنم ته به ځي. د هغه ګناه په اندازې سره به وخت تېروي. نو د دې د 80 کالو عبادت ملایکو راواغستلو
او د 7 ورځو دا ګناه هم راواغېستله. کله چې دا ګناه وتلله نو په دې 7 ورځو ګناه باندې د 7 کالو عبادت ختم شو. د دې وجې نه رونو ګناه مه کوئ، د ګناه نه ځان وساتئ. د دې عابد دې واقعي ته خو لږ وګورئ چې د 7 ورځو په ګناه باندې په بې حیایي باندې د 7 کالو عبادت لاړو برباد شو. الله رب العالمین ملائکو ته وفرمیل چې د دې نور عمل وګورئ، و یا الله دی یوه ډوډۍ هغه یو بل مسلمان له ورکړې ده او دا خبره یې کړې ده چې زما د وجې نه په نورو غریبانو باندې رزق بندیږي، نو زما هغه ډوډۍ په کار نه ده، دغه یوه نیکي پاتې ده. الله رب العالمین ملائکو ته وفرمیل چې دا یوه ډوډۍ راواخلئ او د دې 7 ورځو د ګناه سره یې وتلئ. کله چې یوه ډوډۍ د 7 ورځو د ګناه سره وتللی شوله، دا یوه ډوډۍ د دې 7 ورځو په ګناه باندې غالبه شوله. تاسو الحمدلله